د پاکستان لخوا د افغان کډوالو اجباري ویستلو په اړه د ولسمشر غني پیغام وايي ګاونډیان خپل هدف ته ورسېدل نو طالبان ورته ګټور نه دي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني د افغان کډوالو ستونزو په تړاو په خپل پیغام کې ویلي د پاکستان دا ظالمانه اقدام غندم او د طالبانو اداره چې په بهرنیو مرستو متکی ده او د مهاجرینو راتګ له نوي بحران سره دغه اتکا نوره هم ډیروي او دغه وضعیت په افغانستان کې موجوده بحران لا پسې ژوروي او دغه ستونزو حل لپاره له خپلو کورنۍ امکاناتو او ګډ کار ته اړتیا ده. ولسمشر غني زیاته کړې افغانستان نور نه د جهانیانو د پام په مرکز کې دی او نه د نړۍ ولسونه یا حتی هغه هیوادونه چې پخوا د طالبانو حرکت ملاتړ کوه. د افغانانو لپاره د کومې اساسي چارې یا د ستونزې د حل په فکر کې دي. هغه وایي له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د هماغو شرایطو او خاصو معاملو لپاره چې یوې هم د جمهوریت سقوط و چې هغه مرحله نوره پای ته رسېدلې ده. نوموړی وایي افغانستان د ټولو افغانانو د ګډ کور په توګه د خپلو مهاجرینو له باعزته ستنولو پرته بله لار نه لري. اشرف غني ویلي زموږ دوه ګاونډیو هیوادونو کې په خاص ډول او په نور نړۍ کې په عمومي توګه افغان د مهاجرینو کثرت او د هغوی لپاره د عاجلو اقداماتو ضرورت هم زموږ ملت او هم طالبانو حرکت له یوې دوراهۍ سره مخامخ کړی دی. هغه یاده کړه چې له هغې نه د وتلو یوازینۍ خلا را مشترکاً یو سم انتخاب ته رسېدل دي. دلته یوه لاره نورې انزوا او لا ډېر انحصار ته ځي او بل ملي وحدت او ملي منطقوي او بین المللي مشروعیت ته زیان رسوي. ولسمشر غني زیاته کړې د خبرې په یو ځل بیا هغو کسانو ته هم چې ځانونه له ملي مشارکت نه ایستلي ثابته کړې وي چې نور دوی هم تر همدغه تعریف لاندې راولي او د طالبانو حرکت باید پوه شي چې اعمال یې پر ټولو افغانانو تاثیر کوي. ولسمشر غني ویلي د اوسني بحران حالت څخه د وتلو لپاره افغانستان یو ملي بحث ته اړتیا لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.